هر وخت شیخ صاحب موږ د امیرالمؤمنین امر وکړي موږ آماده یو تیار و جنګ ته د پاکستان او هر وخت یو نه ځکه چې موږ څخه پاکستان لاس نه اخلي پاکستان همیشه لپاره ګوره پر د ولایتو بمبار کوي یو ټي ټي پی نه دی وژلی نه دی شهید کړی فقط ملکي خلک ملکي 400 نفر په کابل کې شهیدان شول ټول متحدین ټول کونډې ورندې 40 کونډې ځینې پاتې شوې او 400 په 400 یتیمان درکم چې پاتې شوې سرنوشت دغه د انګلیس رژیم چې دا یو ګوډاګی رژیم دی دا پنجابک او دا د پنجاب د انګلیس مزدوران دیو ته باید په زغرنده جواب ورکړي پسې راپورته شي او دوی ته مکمل جواب ورکړي او مظاهرې په هر صوبو کې لکه صوبه بلوچستان کویټه لکه صوبه پښتونخوا لکه صوبه پنجاب صوبه کراچي په دیو باید ټول په راپورته شي دغه پدیده دغه حکومت دوی خپله ورک کړي ځکه ډېره بده پدیده ده د پاکستان ډېر بد حکومت دی ملت یې زموږ ډېر ما خوښ دی ملت یې ډېر مسلمان ملت دی عالمان پکښې کې دي ښه خلک پکښې کې دي او ټول دا حکومت باید پاکستان حکومت څخه د پاکستان د ملت څخه ما دا خوښ شي چې دا حکومت ته بیانه وشي